بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو دوستانو، زه شاداب الله صافی او زه د انګلیسي ژبې کورس په پښتو ژبه د بګنر لیول لپاره 11مه جلسه ده. د تېر درس باقی مانده چپتر وایو، چپتر 2 بلډینګ وکابلري ده. د اف توري ته رسیدلی سو. نو اف توري په ګډه سره مخکې وړو. خدای وکړي درس مو د خوښې وړ وګرځي او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. او هغه کسان چې غواړي پښتو ژبه زده کړي دا ورسره سل په سلو مرسته کوي چې پښتو ژبه یې هم له انګلیسي ژبې سره تقویه شي. مننه. راځئ درس به مخکې یوسو. دوستان راځو د اف تور ته. اف تور مو ویلو چې د ف غږ ورکوي او د کانسنټریټر له جملو څخه دی. د اف غږ د پښتو ژبه کې ف غږ ورکوي. راځو فش. فش ماهي ته وایي. دوستانو دا فش یا ماهي دی. فش دا هم فش ډولونه دي ومو پیژنتو. راځو دویم ورس لولو یو وکابلري فراګ چونګښه یا قوربغه. بقه لولو فراګ اف آر او جي. دوستانو دا هم فراګ لولو ګورو. دوستان دا فراګ دی. چونګښه یا بقه. بل ورس چې دی د فیف کې فلاورز. فلاور ګل ته وایي. فلاور. دوستان دا هم فلاور دی. فلاور ګل. اوس راځو د جي توري ته. جي توری مو د جیم ګاف او جیم د ژ او جیم غږ ورکوي. دلته هغه درې لغاتونه چې دي یو وکابلري چې ده هماغه لولو. اول دی جراف. جراف زرافې ته وایي. جراف زرافه. دوستان دا هم جراف دی. جراف یا زرافه. تاسو کولی شئ دوستان چې انګلیسي مو پرمختګ وکړي یا پیشرفت وکړي بل لیول ته لاړ شئ. کولی شئ جراف بارکې ولولئ، په انګلیسي ژبه ولولئ. هغه وکابلریان چې په جراف کې دي هغه حمزه کې هغه اصطلاحات. دا هم جراف دی دوستانو. دوستانو بل وکابلري چې لولو د ګریپس. ګریپس انګور ته وایي. ګریپس انګور. او جي ګیتار. ګریپس انګور هم پیژنئ او ګیتار هم پیژنئ خو غواړم چې بیا هم دوستان دا هم ګریپس. ګریپس انګور هم لیدلو. ګریپس. راځو بل لغت ته ګیتار ته راځو. دوستانو دا هم ګیتار. ګیتار مو هم ولیدو. دوستان راځو د ایش توري ته. ایش توري کې هارس. هارس اس ته وایي. هارس اس. اس. دوستان دا هم هارس دی. هارس یا اس. هارت لولو. هارت خولۍ. هارت خولۍ. دوستان دا هم هارت دی. ټایپس اف هارت. دلته دوستانو هارت خولۍ. کپ هارت. وینټر هارت. کلپ هارت. سټایل هارت. دوستانو بل لغت ته چې راځو هاوس. هاوس کور ته وایي. دوستان دا هم هاوس یا کور. دا هم کورونو شکلونو ډولونه دي. دوستان راځو بل وکابلري ته چې آیس کریم. آیس کریم ګورو. آیس کریم. آی توری دی. آیس کریم. دوستان دا هم د آیس کریمو ډولونه دي. آیس کریم. بل توری لولو انسیکت. انسیکت حشرې ته وایي. انسیکت حشره. دوستانو دا انسیکت عکسونه دي.
ټول انسیک له ډولونو څخه دي. انسیک سرچ کې وکابلري ولا وګورئ، نومونه ولا وګورئ، ډېر څیزونه دي چې تاسو به وګورئ چې دا د انسیک له ډلې څخه دي. درست شد دوستانو. انسیکت مو ولوستو. انسیک حشرات د حشرې ډولونه دي. طیف اف حشرات. ستاسو بل وکابلري ته دوستانو بل توري ته چې راځو ایګلو. ایګلو د یخ له ټوټو څخه جوړ شوې خونه، د یخ له ټوټو څخه جوړ شوی کور یا خونه، کوټه. دوستان دا د ایګلو ډول دی. دا ایګلو دی. ایګلو. دوستانو ژ توري ته راورسېدل. ژ توري د ژ او ژ غږ ورکوي او دغه کلمات دي. ژیلي فش. ژیلي فش چې دی یو ډول حیوان دی یا د ماهي یو ډول دی. دا ژیلي فش فش دی او دا ژیلي فش دی. دوستانو بل ولولو. جاکټ. جاکټ کورتۍ ته وایي. جوس د میوو یا ترکاري اوبه. اول جاکټ ګورو. دوستان دا جاکټ دی. جاکټ. جاکټ ډولونه دي. کورتۍ. زه بل تور ته بل توری چې لولو دوستانو د ژ اخري وکابلري جوس. جوس د میوو یا ترکاري اوبه. دوستان دا هم د جوس ډولونه. جوس د میوو یا ترکاري اوبو ته جوس وایي یا شیرې ته. هر هغه څه چې شیره جوړېږي هغه ته هم جوس ویل کېږي. دوستان د کې توري ته راځو. کې توري کې کینګارو، کی او کیټ. کینګارو. کینګارو استرالیایي ځناور یا حیوان. کینګارو استرالیایي ځناور یا حیوان. دوستان دا د کینګارو. دا هم کینګارو دی. دوستان کیلو له کی کیلي یا چابي یا کاغذ. کی کیلي یا چابي. دا هم د کیلي د ډولونه دي. کی. دا هم کیګانې دي یا چابيګانې. دوستانو کایټ. کایټ لولو. کایټ کاغذ پران یا ګل پران چې ورته وایي. کایټ کاغذ پران یا ګل پران. دا هم ګل پرانونه یا کاغذ پرانونه ډول دي. دوستانو د ال توری لولو. ال توری لام غږ ورکوي پښتو کې او موږ اوس دلته هغه درې وکابلریانې چې دي هغه یې هم لولو. لاین. لاین زمری. لاین زمری. لیف پاڼه. لیف پاڼه. لمپ څراغ. لاین لیف لمپ. دوستانو دا هم لاین یا زمری. دوستانو دا هم لیف یا پاڼه. لیف. دوستانو دا هم لمپ یا څراغ. لمپ. دا هم لمپ. د نن ورځې 11 جلسې وروستی توری چې لولو ام توری دی. مانکي. مانکي بیزو. ام توری میم غږ ورکوي. مانکي بیزو یا شادو. مون سپوږمۍ. مون سپوږمۍ. ماوس موږک. مانکي بیزو. مون سپوږمۍ. ماوس موږک. دوستان دا هم مانکي ده. مانکي یا بیزو. مانکي یا بیزو.
دوستانو دا هم مون یا سپوږمۍ. مون یا سپوږمۍ، سپوږمۍ. دا هم مون یا سپوږمۍ. دوستانو دا هم دیم وروستی توری ماوس یا موږک. ماوس یا موږک. دا موږک دی. دا موږک د دوستانو حیوان دی. د نن ورځ درس مو په همد ایم توري سره پای ته ورسېدو. تر بلې جلسې مو الله مل شه. کوم انتقاد او پیشنهاد وي موږ ته په کمنټ کې درسره ولیکئ چې زموږ د درسونو د بهتروالي سبب وګرځي. تاسو ته ښې چارې، ښه وخت. زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او نور دوستان هم درسره دعوت کړئ. ښه وخت. خدای په امان.